وخت وخت سره ځي خان او مواري ته ګوري یعنی په دواړو کې ایمان تقریبا یو شان موږ چپې د لیونتوب راځي نو کم یې کړو تڼۍ خو نورې په ګریوان تقریبا یو شان کډې په سر وړي راوړي د لر او بره سم د یهودو په مثال دی تا ته څه ووایم هنګامه یم هنګامه جوړه کړم یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم چې چېرته کښېنم مسله جوړه او ما ورله مه بوځئ د ټینګې نه یم ما ورله مه بوځئ د ټینګې نه یم هسې نه بیا څه تماشه جوړه او کرم ریبم ځان سره وړې خبرې نه کیسه جوړه کرم ریبم ځان سره وړې خبرې نه کیسه جوړه کړم او د اندېښنو تیارې له ځانه توکم د اندېښنو تیارې له ځانه توکم د رڼا ورځ نه توره شپه جوړه او په سپین میدان سپینه خبره وکړم ځان ته د ټول کلي ګیله جوړه سپین میدان سپینه خبره وکړم ځان ته د ټول کلي ګیله جوړه سالار د پښتونخوا په سر ملاتړ شو ځکه مړ شو یو ځوان د قام په غم کې چې ککړ شو ځکه مړ شو او خپل ډرون وهلي کور پسې یو ځوان په منډه راغی ښکاره چې ورته وران د کور انګړ شو ځکه مړ شو او د ډېرې زمانې نه یو سړی نهر ژوندی و په خېټه د پولاو چې کله غوړ شو ځکه مړ شو سلامونه او نیکې هیلې دوستانو عزیزانو کشرانو مشرانو زه یم ستاسو ورور جاوید خان ناتار په دې تمه په دې هیله چې ښاد آباد به د ژوند په خوږ شېبو راغلي یو د نوښار سیمې ته د پیر سباک علاقه ښکلی منظر په ښکلي منظر کې موږ سره په ورکو ملغلرو کې یو بله ملغلر حالانکې دا ورک خو نه دی یو نوموړی انسان چې خپل د زندګۍ ډېره برخه یې د ادب دنیا ته وباسلې او د ادب خدمت موږ سره ناستی کوي جناب ګران ښاغلی طارق تاثیر صاحب تاسو به په سوشل میډیا وینئ یو خوږژبی انسان او خوږژبی شاعر نظمونه غزلې بې انتها ښکلي نو لوی چینلونه د دوی نه تاسو ته به پته لګېدلي چې لوی چینلو د دوی نه انټرویو کړی چونکې زموږ خو ورسره ورورولي ده انډیوالي ده دوستانه ده نو موږ یې په زور او وخت واغستو او ستاسو مخې ته م راوستو لومړی خو طارق تاثیر صاحب ستا ډېره مننه کوم ډېره شکریه ادا کوم چې موږ سره دې په دې ورکو ملغلرو پروګرام کې شرکت وکړو ستا یو جهان مننه ډېر زیاته مننه ناتار صاحب په خیر راغې ستړی مه شي او الله دې باد لره چې راغې او ستا چینل زما لپاره یو اعزاز دی په دې کې زه راشم او په دې کې زه خپل نظم یا غزل یا شعرونه ووایم الله دې تا آباد لري نو بس موږ د تابعدار ناست یو چې کله م راځې نو تا ته به ویلکم وي هر وخت غزل یو څو شعر دي په لمر باندې به لګي په هوا باندې به لګي په لمر باندې به لګي په هوا باندې به لګي یو ټیکس داسې بل پاتې دی په سا باندې لا مړ نه یم او پټ پټ جړېدې هم شمه ځان لا لا مړ نه یم او پټ پټ جړېدې هم شمه ځان لا یو څو قدغنه نور دي چې په ما باندې به لګي او کویه د ذلت سالوا نه ده چې به وکړو کویه د ذلت سالوا نه ده چې به وکړو دا ستا خټه سپېره ده په تا باندې به لګي دا ستا خټه سپېره ده په تا باندې به لګي او هر مخ به اوس د میډیا په سترو کې خیرنېږي هر لفظ به اوس د میډیا هر مخ به اوس د میډیا په سترو کې خیرنېږي هر لفظ د تیرو تور دی په رڼا باندې به لګي او موږ به هلته هم د دوزخیانو په غم سوځو موږ به هلته هم د دوزخیانو په غم سوځو جنت ته نرم خوږي په ملا باندې جنت ته نرم خوږي موږ به هلته هم د دوزخیانو په غم سوځو جنت ته نرم خوږي په ملا باندې به لګي او وایرس د هویت به مې په ټول وطن خورېږي وایرس د هویت به مې په ټول وطن خورېږي خدای وي کړی خیر په هر چا باندې دا غزل دی د درد و غم ساز و سامان تقریبا یو
د درد و غم ساز و سامان تقریبا یو شان دي، هر چاته مینه کې تاوان تقریبا یو شان دي. او دا به رقیب ته ګوري چې رقیب څنګه دی، دا به رقیب ته ګوري چې رقیب څنګه دی. باقي د هر سړي جانان تقریبا یو شان دي. بس چېرته قهر وروي چېرته خونه لمي، بس چېرته قهر وروي چېرته خونه لمي، یعنې د هر کلي اسمان تقریبا یو شان دي. بس چېرته قهر وروي چېرته خونه لمي، یعنې د هر کلي اسمان تقریبا یو شان دي. او دا بل شعر ته توجه وي، ملا د وخت وخت سره ځي ناتار صاحب، ملا د وخت وخت سره ځي خان و معیارې ته، ملا د وخت سره ځي خان و معیارې ته ګوري، یعنې په دواړو کې ایمان تقریبا یو شان دی. ملا د وخت سره ځي خان و معیارې ته ګوري، ملا د وخت سره ځي خان و معیارې ته ګوري، یعنې په دواړو کې ایمان تقریبا یو شان دی. بس دا رنګ د محبت شیریني زیاتوي، بس دا رنګ د محبت شیریني زیاتوي. شیخ آهنګ خو د اذان تقریبا یو شان دی. بس دا چې رنګ د محبت شیریني زیاتوي، شیخ آهنګ خو د اذان تقریبا یو شان دي. او که مونږ چپې د لیونتوب راځي داود خان نو کم یې کړو، که مونږ چپې د لیونتوب راځي نو کم یې کړو. تڼۍ خو نورې په ګرېوان تقریبا یو شان دي. که مونږ چپې د لیونتوب راځي نو کم یې کړو، تڼۍ خو نورې په ګرېوان تقریبا یو شان دي. او دا شعر هم توجه غواړي، د فریب لویه مناره د شهیدانو په نوم، د فریب لویه مناره د شهیدانو په نوم، د ازادۍ هر یو نشان تقریبا یو شان دی، د ازادۍ هر یو نشان تقریبا یو شان دی. او ولې بامیان پرېږدې بابا او سومنات نړوي، ولې بامیان پرېږدې بابا او سومنات نړوي، زما په خیال کې حکوتان تقریبا یو شان دي. ولې بامیان پرېږدې بابا او سومنات نړوي، زما په خیال کې حکوتان تقریبا یو شان دي. او تاثیره څخه غربت وهلې حادثو ځپلې، تاثیره څخه غربت وهلې حادثو ځپلې، مزدور هندو مسلمان تقریبا یو شان دي. ډېره زیاته مننه. داود خان وایي تم حیرت کوي کمال دی، تا ته څه ووایم، تم حیرت کوي کمال دی، تا ته څه ووایم، ستا د لاسه مې دا حال دی، تا ته څه ووایم. آزاد وطن او د قدغن په بنیادونو ولاړ، آزاد وطن او د قدغن په بنیادونو ولاړ، په هر طرف دیوال دیوال دی، تا ته څه ووایم. او هره ورځ څه ناڅه آزاد وطن او د قدغن په بنیادونو ولاړ، په هر طرف دیوال دیوال دی، تا ته څه ووایم. او هره ورځ څه ناڅه خبر د بې خبرۍ اورم، هر ورځ څه ناڅه خبر د بې خبرۍ اورمه، دا زندګي د په جنجال دی، تا ته څه ووایم. او بل شعر دی چې تل یې رقص په اشارو کوي خلاف کلي، چې تل یې رقص په اشارو کوي خلاف کلي، دا سنت خو د خوشحال دی، تا ته څه ووایم. دا سنت خو د خوشحال دی، تا ته څه ووایم. او دا بل شعر داود خان تا ته یې ډالۍ کوم چې خپل حق په زور د چا نه وړل په تشدد کې راځي، خپل حق په زور د چا نه وړل په تشدد کې راځي، او خپل حق په زور د چا نه وړل په تشدد کې راځي. سیبه د مشر استدلال دی، تا ته څه ووایم، سیبه د مشر استدلال دی، تا ته څه ووایم. زما پښتون زما د ساندو سندرغاړې پښتون زخمي زخمي دی پایمال دی، تا ته څه ووایم. او هغسې کډې په سر وړي راوړي د لر او بره، هغسې کډې په سر وړي راوړي د لر او بره، سم د یهودو په مثال دی، تا ته څه ووایم. او بل شعر دی پکې چې خر د چا دی بار د چا دی هېڅ خبر نه لري، چې خر د چا دی بار د چا دی هېڅ خبر نه لرو، زموږ په برخه تش ټپال دی، تا ته څه ووایم. زموږ په برخه تش ټپال دی، تا ته څه ووایم. یو مناره ده چې په هډ نورې یو مناره ده
یو مناره چې په هر لوري تورتمونه شیندي یو مناره چې په هر لوري تورتمونه شیندي او خلک وایي بل مشال دا تصور یو مناره ده په هر لوري تورتمونه شیندي او خلک وایي بل مشال دی تا ته څه ووایم نه سر کې پوهه شته نه عقل نه شعور د علم یو لاس کې توره بل کې ډال دی تا ته څه ووایم او زه هم بیا پکې ګیرېږم ساده سړی یم زه هم بیا پکې ګیرېږم ساده سړی یم هغه سره هماغه جال تا ته څه ووایم زه هم بیا پکې ګیرېږم ساده سړی یم هغه سره هماغه جال دی تا ته څه ووایم او دا شعر د توجه دی یو زړګی د مینې ډک لرم درواي اخلصا دا یو زړګی د مینې ډک لرم درواي اخلصا زموږ سره خو دغه مال تا ته څه ووایم ډېره مننه دا بیا ووایي دا یو زړګی د مینې ډک لرم درواي اخلصا زموږ سره خو دغه مال دی تا ته څه ووایم او دا دنګه هسکه غړۍ ټیټه کړو د خپلو چم دا دنګه هسکه غړۍ ټیټه کړو د خپلو چم کې دغه زموږ جاه جلال تا ته څه ووایم دا دنګه هسکه غړۍ ټیټه کړو د خپلو چم کې دغه زموږ جاه جلال دی تا ته څه ووایم او یا تاثیر جانه تا ته څه ووایم څه ووایم یا تاثیر جانه تا ته څه ووایم څه ووایم خټه ده موږ یو درمسال دی تا ته څه ووایم